بلخ ولایت ته د هیواد د ریاست الوزرا اداري مرستیال د خپل سفر په ترڅ کې د دې نظام له واکمنۍ وروسته د اسلامي امارت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت تر ټولو لوی بریالیتوب په ټول هیواد کې د ناامنیو او د واک د جزیرو له منځه وړل دي. هغه مسئله چې په تیرو وختونو کې د یو واحد حاکمیت د نشتوالي له امله یې د خلکو ژوند او مال ته ګواښونه رامنځته کړي وو. و انرژی‌هایی که همه ملت افغانستان به یاد دارند در این وطن حاکم بود. مردم شمال به جنوب رفته نمیتونست، مردم جنوب به شمال آمده نمیتونست، شرق به غرب رفته نمیتونست، غرب به شرق رفته نمیتونست. در هر ولایت مختلف نظام حاکم بود. الحمدلله همه اون مصیبت ها را الله تعالی از این وطن ما و شما برچید. نوموړی دغه راز زیاتوي چې اوس په هیواد کې سراسري امنیت او یووالی رامنځته شوی او افغانستان دمګړی د یو واحد نظام تر سوري لاندې دی. همدارنګه اوسنۍ لاسته راوړنې د افغانانو د قربانیو پایله ګڼي. امروز الحمدلله در وطن عزیز ما آرامی است. نظام اسلامی که این ملت میلیون ها شهید داد، میلیون ها معلول و معیوب داد، همه تکلیف و زحمت را به خاطر حاکمیت نظام اسلامی متحمل شدند. امروز الحمدلله در این وطن نظام اسلامی حاکم است. محاکم الحمدلله به شکل مستقلانه اجرات خود را میکنند. حدود قصاص الحمدلله مطابق اصول اسلامی در اینجا جاری است. کسی حق ندارد به سر کسی ظلم کند. ښاغلی حنفي ټینګار کوي چې اسلامي امارت هوډ لري ترڅو افغانستان د سوکالۍ او پرمختګ په لور روان کړي. مسئولین امارت اسلامی افغانستان مصمم است دیگه انشالله همه خرابی‌هایی که در سالهای قبل صورت گرفته است او باید جور شود، این وطن آباد شود. ملت افغانستان از هر قوم و قبیله‌ای که باشد در اینجا به شکل حر، آزاد، مستقل زندگی داشته باشد. آبرو و حیثیت تک تک ملت افغانستان محفوظ باشد. در این وطن هیچ کس حق ندارد به عنوان زبان، به عنوان مسلک، به عنوان سمت کسی به سر کسی ظلم بکنه. ورته مهال د مزار شریف ښار اوسیدونکي هم له بریا وروسته د اسلامي امارت د فعالیتونو ستاینه کوي او زیاتوي چې د اسلامي امارت په واکمنۍ سره ټول هیوادوال په پوره سوکالۍ او امن چاپیریال کې ژوند کوي. الحمدلله یک نظام اسلامی است و بعد از پیرو شدن امارت اسلامی الحمدلله جان ما، مال ما، همه چیز ما، زندگی ما در حفظ است. هر طرف که میریم شب میگردیم، روز میگردیم، کدام خطری بر ما مواجه نیست. الحمدلله ما الحمدلله خوشحاله یو. بعد د فتوحاتونه امن راغلی دی. موږ د اسلامي امارت څخه ډېر خوښ یو. دغه یو شپه و ورځ ګرځو، هیچ نوع مشکلات نسته. اوس الحمدلله آرامی ده. نام خدا از روزی که امارت اسلامی حاکمیت پیدا کرد افغانستان خیلی خوشحال هستیم. خیلی خوشحال است برای ما چون جان ما، ناموس ما، وطن ما، خاک ما در امنیت است. در یک فضای آرامی و صلح زندگی میکنیم. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت د 1400 لمریز کال په دوبي کې په ټول هیواد کې واکمني ومونده چې له دې سره سم امنیتي او اداري جوړښتونه منسجم او عادي حالت ته راوګرځېدل او د واک د جزیرو په منځه وړلو سره په ټول هیواد کې اسلامي امارت ولکه ټینګه کړه چې له دې دوامداره امنیت سره د پراختیایي پروژو لکه د قوشتېپې کانال، د سالنګونو لویې لارې جوړول او د لسګونو نورو پروژو د پیل لپاره زمینه برابره شوه.